مهترلام ښاروالۍ کې د الکترونیکي حاضرۍ سیستم فعال شو. د سلواغۍ په 3 نیټه مهترلام ښاروالۍ کې د الکترونیکي حاضرۍ سیستم د مهترلام ښاروال او د یو شمېر نورو ادارو د مسؤلینو په لاسونو د پټۍ په پرې کولو سره فعال شو چې په دې چاره به کارکوونکي سهار په ټاکلي وخت دفتر ته حاضر او مازدیګر په ټاکلي وخت رخصت شي. مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله لکوزي وویل چې الکترونیکي حاضري د ادارې فعالیتونو د زیاتېدو او ښه کېدو لامل کېږي. په همدې اساس مو دا نوښت ترسره کړی. دا الکترونیکي حاضري ده چې له دې نه وروسته به د مهترلام ښاروالۍ ټول پرسنل او عملکاران به د دوه جدا حاضري چې الکترونیکي سیستم په ذریعه وصل شوي دي استفاده کوي او دا کولی شي د کارمندانو کنټرول کې مؤثر یو څوک زنګ ونه وهي ورای نشي اتومات غیر حاضرۍ که زنګ ووهي ورای نشي د غیر حاضرۍ اتومات نو خامخا غیر حاضرۍ. نوموړي زیاته کړه چې هڅه مو دا ده تر څو د نورو پرمختګونو سربیره د مامورینو د کارونو د اسانتیاوو او ښاریانو ته د لا ښه خدماتو ترسره کولو په موخه نورې هڅې هم ترسره کړو. لالکوزی زیاتوي چې د یاد منظم او شفاف سیستم له مخې به د ښاروالۍ ریاست د ټولو مامورینو او اجیرانو حاضري تعقیبیږي.